دا د هغه زلمي ډاکټر معاذ لاسنیوه ده چې د اګست په 2 د کابل په چوک کې په ځانمرګي برید کې وژلی شوی. د څلورو خویندو یو استوی ورور معاذ څو ورځې وړاندې د ارمینیا نه په چوټۍ د خپلې خور واده ته راغلی و. 2 ورځې وروسته یې د خور واده و. بازار کې میلمنو ته کباب اخیسته. د ډاکټر معاذ تره وایي چې ناڅاپه کور ته د زلمي وراره جنازې ټوله کوړمه په غم کې ډوبه کړې. نو دا سبا د منګل په ورځ د خور واده و. دلته چوټي میلاو شوه. نو راشه زه سم چوټي میلاو ده او ګرمي ده چې دا میاشت دوه په کور کې هم بسم او د خور د واده مې پکې وشي. دلته کې زموږ د پښتنو بیا د هغه چې کله چې د واده پروګرام نه جوړه راوړي دا پکې د پلانې جوړه د پلانې جوړه هغه دی راوړه بیا پسې دی غوړي نه هغه جوړه چې راوړه نه دی وته لکه سودا پانی پینې سامان راوړو دی وته د مازیګر مونږ وشو نو د لاول راغستې دی ماهي بیا په هغې بستلې یو بیکرۍ ته د هغې نه څه بسکټ نمک پاري یا څه راغستې دي او د هغې نه چې را روان شوی دی نو بیا د کباب په کړهي ته ولاړ دی چې زه کباب آرډر ورکړم چې کباب او د هغې سره کومې روټۍ لږ دا راوالم نو دی چې د کړهي ته ولاړ دی یا ولاړ دی یا رسېدلی دی یا نه دی اندازه دې زده چې لکه په دې ویډیو کې زما پرې نظر راځي چې دی ورته رسېدلی نه دی او دغه ځای کې دا بلاډ شوی دی. د معاذ د سکول ملګری او د تره زوی وایي چې معاذ ته په سکالرشپ ارمینیا کې د ډاکټرۍ داخله میلاوه شوې وه. 1 کال ورته پاتې و چې سند به یې اغوستو. ډېر ارمانونه یې ول ټول د تورو خاورې لاندې شول. هلته چې به نو که روزانه نه په 2مه ورځ باندې مونږ یو بل سره خبرې کولې او بار بار به هغه ما ته به ټلیفون په اخره کې دا خبره کوله چې کال به کټ کېدو نو ما ته به ویل چې زما 2 کاله پاتې دي او چې زه کله ډیګري والم او دلته به جاب شم نو تا به زه ډایرکټ په ځان پسې روانم ستا بل چا د ضرورت نشته ته به دلته راځې زما سره به یې دلته نو بس ارماني هغه هم لاړو دلته مونږ هم داسې پاتې کړو ډېر زیات پسې خفه یو بس خدای د طرفه منظور هم به پکې څه ووایم پې صبر دی. څومره تاوان وشو د دې فیملي ستاسو؟ تاوان خو دومره شوی چې 4 خویندو یو ورور و که نه او کور کې ځان له بدحل دی مور عجزه یې د پرون نه پر دې خدای ته 2-3 پیرې انجکشنې وشوې هغه ځان له ګډوډه دا چغې وایي او والد صاحب دی هغه خو د پرون نه پر دې خو صرف جنازې د راوتی دی نور پروت دی په کمره کې هغه د چا سره خبرې او دا هم نه کوي او خویندې خو هم بس دغه کور ته څوک ورتلی نه شي نو دغه چغې دي صرف. د اګست په 2 د کابل په چوک کې د پولیسو په تاڼه په دروازه چاودنه په داسې حال کې شوې وه چې هم په دغه وخت د امن لپاره جلسه روانه وه. چاودنه کې د ډاکټر معاذ به شمول 19 تنانو ژوند بایلو چې پکې پولیسواله هم شامل ول. نیاز احمد خان، مشال ډیجیټل، سوات.